د ځان درناوي هنر د نورو په پرتله د کم احساس کولو لپاره لارښوونې. راځئ چې د ځان درناوي په سفر کې یوځای لاړ شو، خپل ځان ته د ارزښت ورکولو لارې چارې زده کړو. ژوند ډېرې ننګونې لري، خو هغه څه چې مهم دي هغه دا دي چې موږ د ځان په اړه څه احساس کوو. د نورو څخه د تایید غوښتل ستړي کوونکي دي. هر سهار ځان ته یادونه وکړئ، زه لکه څنګه چې یم کافي یم. دا په لومړي سر کې عجیب ښکاري، مګر وخت په تېرېدو سره دا په تاسو کې ځای نیسي. کله چې تاسو د نورو څخه د تایید غوښتل بند کړئ او خپل ځان ته ارزښت ورکړئ، تاسو آزاد احساس کوئ. کله چې تاسو باور ولرئ چې ژوند یوازې په تاسو تېرېږي، نو د کمی احساس کول اسانه دي. خو هغه شیبه چې تاسو نورو ته ملامتیا بنده کړئ او بې ځایه عذر کول بند کړئ، هر څه بدلیږي. ریښتینې ځواکمني د بخت یا بهرني تایید څخه نه راځي. دا ستاسو د انتخابونو په مالکیت، ستاسو د لارښوونې په سمولو او دا پریکړه کولو څخه راځي چې تاسو د راتلونکي ځای لپاره مسؤل یاست. هیڅوک د ټولو ځوابونو سره نه زیږي. د ځان روزنه، د خپلو فکرونو څخه خبرتیا، د خپلو محدودو باورونو پوښتنه کول او د بند پاتې کېدو پر ځای عمل کولو ته ځان ننګول دي. په ژوند کې هر لوی بدلون، که دا په اعتماد کې قدم ایښودل وي، د مسلک بدلول وي یا د ناکامۍ وروسته بیارغونه، داخلي لارښوونې ته اړتیا لري. کله چې تاسو د خپل ځان روزونکی شئ، تاسو د بهرني تایید په لټه کې نه یاست او خپل ځان د خوشحاله او ډیر بشپړ ژوند په لور رهبري کوئ. ډېری وختونه موږ خپل تر ټولو سخت منتقد یو. ریښتینی ځان درناوی د ځان سره په مهربانۍ سره پیل کیږي. د ځان سره خواخوږي د عذرونو جوړول یا د مسؤلیت څخه ډکول نه. دا د دې پیژندل دي چې ناکامي، مبارزه او نیمګړتیا د انسان د وجود برخه ده. کله چې تاسو د کامل نه کېدو له امله ځان ته سزا ورکول بند کړئ، نو تاسو خپل ځان ته د ودې زده کړې او په اعتماد سره پرمخ تلو لپاره ازادي ورکوئ. په داسې نړۍ کې چې بدلون دوامداره دی، هغه خلک چې وده کوي هغوی خوندي لوبه نه کوي. دوی هغه دي چې لیواله پاتې کېږي، تطابق کوي او هره ننګونه د ودې لپاره د فرض په توګه ګوري. ناکامي د ویرې لپاره نه ده، دا د ژوند یو له غوره ښوونکو څخه دی. هره تېروتنه، هره ناکامي، هره ناارامه شیبه تاسو کوم لوی څه ته اړوي، که تاسو له هغې څخه زده کولو ته لیواله یاست. د پولو ټاکل خود غرضي نه ده، دا اړینه ده. دا ویل دي، زه خپل ځان ته دومره ارزښت ورکوم چې خپله انرژي، خپل وخت او خپل هوساینه خوندي کړم. هر څومره چې تاسو خپل حدود ته درناوی وکړئ، هغومره لږ کم احساس کوئ، ځکه چې تاسو نور د نورو د تایید لپاره ژوند نه کوئ. پرتله کول یو جال دی. د نورو سره خپل ځان پرتله کولو پر ځای په خپله لاره تمرکز وکړئ. هغه یوازینی کس چې تاسو ورسره سیالي کولو ته اړتیا لرئ، هغه څوک دی چې تاسو پرون خپلوئ. که تاسو په دوامداره توګه د منفي انتقاد یا هغو خلکو لخوا محاصره یاست چې تاسو ته د کمی احساس درکوي، نو دا د حیرانتیا خبره ده چې ځان شک په تاسو کې رامنځته کیږي. هغه اړیکې وګورئ چې تاسو یې لرئ. آیا دوی تاسو جوړوي یا که ستاسو انرژي اخلي؟ آیا دوی تاسو په مثبت ډول ننګوي یا ستاسو ارزښت تر پوښتنې لاندې راولي؟ که څوک په دوامداره توګه تاسو ته د کمی احساس درکوي، نو دا ممکن د یو څه واټن رامنځته کولو وخت وي. د ځان درناوی هغه څه نه دي چې تاسو یو ځل ترلاسه کوئ او بیا هیڅکله د هغې په اړه فکر نه کوئ. دا ورځنی تمرین دی.
دا په هغه انتخابونو کې دی چې تاسو یې کوئ، هغه فکرونه چې تاسو یې ساتئ او هغه طریقه چې تاسو هره ورځ له ځان سره خبرې کوئ. د ځان درناوی هغه څه دي چې تاسو یې انتظار کوئ. دا هغه څه دي چې تاسو د ورځني انتخابونو، ذهنیت بدلونونو او هغه طریقې له لارې جوړوئ چې تاسو د خپل ځان لپاره ښکاره کوئ. اوس عمل وکړئ. نن ورځ د ځان درناوي لپاره یو ګام واخلئ. یو حد وټاکئ، د ځان سره مهربانه اوسئ یا د هغه څه په اړه فکر وکړئ چې تاسو یې ښه کوئ. خپل ځان ته ارزښت ورکړئ او په ځان باور ولرئ.